وګوره سوره زلزال د 1 آیت 9 تر 4 آیت پورې وګوره. او بل ما شروع کې خبره کړې و چې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه عرف الشذی جلد 1 صفحه نمبر 355 کې وایي فإن الشعور لكل شيء عند جمهور الامه. ما ته ویل چې عبارت یاد کې په کار بمرا شاید دا عرف الشذی کې انور شاه کشمیری وایي چې شعور هر څه ته حاصل دی د جمهور امت دا نظریه ده. هر څه ته چې شی حاصل دی شعور حاصل دی. نو کاغه کې روح نشته هم هغه ته شعور شته. نو همدارنګه مرده بدن اگر چې روح پکې نشته شعور پکې الله چولې شي چې د الله په عذابونو او د الله په میوو د الله په خوراکونو پوهیږي او خوري. دوی وایي چې که زمونږ الواګانې وریجې هلته ورځي و هغه یې خوري. نه هغه د الله رزق دی د الله د طرفه ولا راځي. بهر صورت خلاصه زمونږ د بیان دا شوه چې اهل سنت څلور واړه طبقو اتفاق دی چې عذاب قبر حق دی، لیکن روح عادتاً تر قیامت پورې بدن عنصری یعنی د خاورو کې پرته بدن ته ناراضي، عادتاً ناراضي. دا څلور واړو طبقو اتفاق دی. هر څلور واړه مواوري په ایمان وای د موجوده وخت کې چې د کم خلک وایي چې روح بدن ته واپس راځي ورننوځي او ویني او واوري، دغه څلورو طبقو کې د دوی د قول ذکر شته. معلومیږي چې دا ټول عاجزان د ځان نوې دیني جوړ کړی دی عوامو ګمراه کولو دپاره. او ګوره دا حدیث کې راغلی دي د تابعینو او د لوی علماو نه دا اقوال نقل دي. ضیاء النور کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله د مصنف وغیره د نورو کتابونو په حواله نقل کړي دي چې په آخر وخت کې به شیطانان جمعتونو تراشي خلکو ته به دین خایي. شیطانان به جمعتونو تراشي خلکو ته به دین خایي. نو په ایمان او شیطان خو اختیار جمعت ته نه راځي. څه مطلب؟ یعنی مولیان به د شیطانانو سیټ ونیسي او خلک به گمراه کوي. نن سبا همغه حال دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي د بخاری او د مسلم غالبا روایت ته لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وای زما امت به د يهودو نصاراو سره داسې برابر شي لکه یو لويشت بل لويشت سره برابر. نو دا امت تقریبا ګمراهۍ طرف ته روان دی او مولیانو روان کړي. نو دغه څلور واړه طبقې چې د ما تاسو له ذکر کې د دیوبند عقاید او د دیوبند حواله د تفسیرونو حواله د تابعینو حواله د امت د عقاید او حواله د فقها او د فقه حنفي حواله ټولې واورې دي. دا څلور واړه ګروپونه د اهل سنت والجماعت په دې متفق دي چې عذاب قبر حق دی، خو روح عادتاً بدن عنصری ته یعنی خاورو کې پرته بدن ته نه راځي واپس تر قیامته پورې. عادتاً ځکه وایو چې معجزې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا یو ولی ته کرامتاً یو شی ثابت شو، نه هغې نه دا مطلب نه دی چې کني دغه ځای کې دی دا شی. هغې دپاره ما مثال درکړی که رسول الله صلی الله علیه وسلم که چرت قبر باندې ورغله ټوپ یې ووالو نو ویې چې قبر کې عذاب دی، دا مطلب نه دی چې د پښو لاندې عذاب و. چې د پښو لاندې نږدې ځای ویني نو بیا خو دا خو ډېر کم کرامت دی. موږ وایو چې دا یې په سجین کې لاندې عذاب ولیدو، الله پاک دلته ورته ښکاره کړو. دا لوی کمال دی چې دومره لرې یې ولیدو. او بل دا دی چې دلته نږدې و رسول الله لیدو، نورو صحابه ولې نه لیدل. بالکل معلومیږي داسې چې دا معجزه وه صرف د پیغمبر پورې محدوده وه. او رسول الله مسجد نبوي کې ناست دی، مونځ یې وکړ، مخې راواړولو چې ما خپل مخ ته جهنم او جنت ولیدل. نو آیا ته به دا وایې چې کني دا جنت او جهنم مسجد نبوي په محراب کې دي؟ نه، دا خو دي خپلو ځایونو کې خو رسول الله تعالی معجزتاً وښودل. نو دا څلور واړه طبقې چې دا څومره امت دی دا په دې څلورو کې تقسیم دی. زمونږ د موجوده دور کې چې کم بریلیان دیوبندیان دي، دیوبندیان ځان ته وایي خو دا دي بریلیان شوي عاجزان. وروسته به انشاءالله زه د دې وضاحت په کتابونو سره کوم. دا بریلیان شوي دي. هر یو عقیده نظریه چې کله څه وخت تیر کړي هغه بیا ورو ورو خرابېږي. نو دا اوس عاجزان تللي دي بریلیان شوي دي. زمونږ دا بریلوي دیوبندیان په دې څلورو واړو ډلو کې عاجزانو کې داخل نه دي. او دا څلور واړه ډلې په دې قایلې دي چې عذاب قبر شته، لیکن عادتاً تر قیامته پورې روح دې خاورو والا بدن ته واپس نه راځي او نه ورسره څه تعلق لري چې هغې نه حیات حقیقي حسي پیدا شي او بدن نه افعال اختیاریه صادر شي. دې باندې د ټولو څلورو واړو اتفاق دی چې داسې اختیارات نشي ورته حاصلېدلی. اوس چې کم خلک د روح د واپسۍ قایل دي وایي چې روح واپس دنیا ته راځي،
یا د داسې تعلق قائل دي چې نه واپس خو نه راځي، خو تعلق بدن سره داسې دی چې هغې د وجې نه حیات دنیوي حقیقي حصي پیدا کیږي. نو داسې خلک د اهل سنت والجماعت څلور واړو ډلو نه بهر دي. انشاءالله دې باندې مخکې نور اعتراضات وغیرہ چې کوم دوی روایت پیش کوي چې فتعاد روحه فی جسده، روح بدن ته واپس راځي، د ابو داود روایت ده. او داسې دینه علاوه نور د دوی اعتراضات دي، رد روح وغیرہ په باره کې، عود روح په باره کې، لکه د ابو هريره روایت ته ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. نو د هغې جوابونه به ان شاء الله مونږ کوو، خو هغه د پیغمبر علیه السلام په باره کې چې کوم دي هغه په حیات النبی کې کوو، او چې کوم عام مردگانو په باره کې دي فتعاد روحه فی جسده، نو هغه به ان شاء الله دې پسې درس کې کوو. او فی الحال دا درس په دې ځای باندې ان شاء الله روټه خوراکون ورکون نه پس ان شاء الله بیا در شروع کوو. واخر دعوانا الحمدلله.